تحریک طالبان پاکستان د پنجاب خلکو ته د پوځ د ملاتړ امن لښکرو په اړه خبرداری ورکړی دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. تحریک طالبان پاکستان د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د پنجاب خلکو ته خبرداری ورکړی چې پاکستاني حکومت هلته ملاتړي مالیشې یا د امن لښکرې جوړوي چې شخړې رامنځته کړي. تحریک طالبان پاکستان دې ته د پاکستان د پوځ او حکومت له ملاتړو برخمنو لښکرو اصطلاح کارولې ده چې معمولا د امن کمیټو په نامه یادیږي. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ادارې په سیمه کې د نن شخړې رامنځته کوي څو خپل موخې مخکې یوسي. په دغه اعلامیه کې چې د تحریک طالبان پاکستان وایاند محمد خراساني خبره کړې راغلي دي چې پاکستاني حکومت د واکمن ګوند لازینو خپل غرضه کسانو سره یو ځای غواړي هم هغه تګلاره تکرار کړي چې مخکې په خیبر پښتونخوا کې کارولې وه. تحریک طالبان پاکستان وایي چې د امن کمیټو جوړول د خلکو ترمنځ د جنگ او اور بلولو لپاره دي. د اعلامیې له مخې دا هڅې اوس د جنوبي پنجاب په ډیره غازي خان او تونسي شریف کې روانې دي. تحریک طالبان پاکستان دا د پاکستانی پوځ او سیاسي اشرافیه یوه شومه دسیسه بولي چې غواړي خلک د خپل جنگ خشاک یا لرګي وګرځوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پاکستانی حکومت په خیبر پښتونخوا کې په دې ډول کورنۍ جګړه نشوه بلولی، اوس غواړي دا لوبه په پنجاب کې تکرار کړي. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې د دوی جګړه د پاکستان د پوځ پر ضد ده، نه د ولس پر ضد. د تحریک طالبان پاکستان لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي زموږ جګړه د پنجاب د خلکو یا ولس پر ضد نه ده، بلکې د هغه ظالم پوځ پر ضد ده چې له 70 کلونو راهیسې د ملت شتمنۍ لوټوي او د اسلام او ازادۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. تحریک طالبان پاکستان وایي چې د پاکستان امنیتي ادارې د عامو خلکو ساتنې په پالمه د پاکستان له بودیجې څخه تر 80% زیاته ځان ته ځانګړي کاپي او غواړي خلک د خپل تسلط او فساد د دوام لپاره وکاروي. تحریک طالبان پاکستان له خلکو غوښتي چې د دا ډول لښکرو برخه نشي او خبرداری ورکوي چې دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې غواړي خلک د خپل جنگ لپاره وکاروي. تحریک طالبان پاکستان د خپل پیغام په پای کې د پنجاب له خلکو وغوښتل چې خپل تاریخي غیرت، دین او عزت وساتي او د پاکستان پوځ له خوا ملاتړ کوونکي فتنې نه ځان لرې وساتي.